د درد په څړیکو به دې پرېوځم مرهم به شمه د درد په څړیکو به دې پرېوځم مرهم به شمه د زړه صحرا به دې زرغونه کړمه نم به شمه ابن پښتون یمه په سرو سترګو مې مه یروه ابن پښتون یمه په سرو سترګو مې مه یروه خو لږ په مینه راته ووایه نو سم به شمه کو پردي سل کورونه وران کړم خپل به جوړ نه کړمه کو پردي سل کورونه وران کړم خپل به جوړ نه کړمه کو چا سا ښه وکړم نو ووایه څه کم به شمه طبیب له نظم د طبیب نه علاج نه کومه طبیب له نظم د طبیب نه علاج نه کومه مړې یو چوخ را باندې وکړه نو بس دم به شمه ما طبیب له نظم د طبیب نه علاج نه کومه مړې یو چوخ را باندې وکړه نو بس دم به شمه ما سمندر ته ستا قصه زما قصه یادوي ما سمندر ته ستا قصه زما قصه یادوي ما ته د مینې قصې مه کوه په غم به شمه یو افسانیه نظم دی په امبولنس کې یو جینۍ چاته قصه کوله ما ورته غوږ ایښی و ما یې ننداره کوله ویلې چې زه کله کالج کې وم ملګرو ما یو هلک باندې بیللی و زړګی ملګرو هغه هلک هم زما ژوند سره خپل ژوند تړلی و موږ جوړه کړې وه د مینې یو دنیا ځان له تل خوشحالي وه او په موږ وه خندا ځان له موږ د یو بل نه بغیر نور ژوند تېرولی نه شو هغه هلک پلار ته هلوې پاتې غلی نه شو ویلې جرګه وکئ په هغې باندې زما دپاره زه د هغې یم زه پیدا نه یم د بل چا دپاره نو پلار یې ویل په دې غریبو خلکو ځان مه شرمو مونږ غټ خلک یو زمونږ خاندان مه شرمو هلک چې ډېرو کوششونو کې ناکامه شولو دماغ یې ودانګل او لاړو سرګردانه شولو په غرونو سر شو او په ژوند باندې ستومانه شولو نو یوه ورځ سحر وختي یوه غوغا جوړه شوه چغې سورې جوړې شوې سمه واویلا جوړه شوه بس یو ماشوم ماله په منډو منډو خواله راغی ویلې د ستا لیونی نن د ستا په مینه مړ دی د غر نه ځان رارغړولی دی شیرینه مړ دی هغې نه بعد زما د مینې دنیا ورانه شوله هغې نه بعد زما د مینې دنیا ورانه شوله بیا ګزاره په دې دنیا کې زما ګرانه شوله ما اراده وکړه چې مونږ به یو ځای ښخېږو ما اراده وکړه چې مونږ به یو ځای ښخېږو ځان ته مې رات شاټ کړو او ځان پسې مې ونیولو بیا خبر نه ومه د ځان نه تر د هغه وخته بیا خبر نه ومه د ځان نه تر د هغه وخته په خلکو تېره شوه زما د لاسه ډېره سخته چې هسپتال کې زما سترګې څنګه وغړېدې چې هسپتال کې زما سترګې څنګه وغړېدې نو مور مې راغله او د پاسه مې راپرېوتله په چغو چغو په سلګو کې ویلې ځان غرقوي هم آخرت غرقوي هم ځان له جهان غرقوي ما ویلې مورې مونږ د مرګ او ژوند وعدې کړي دي خو اسرائیل زموږ څه هم بې انصافي وکړله چې ما هغه څه کړي یو ځای زما نه ساه واخلي زما ژوند نه دی په کار ما نه دې دنیا واخلي بیا مې مور زه کړم قسمي ویل چې دا کار ونه کړې بې له تا مړه به شم په ما چې دا ګزار ونه کړې هغې نه بعد په ما کې داسې همدردي پیدا شوه چاله مې خپلې وینې ورکړې چاله خپله ګرده نو هغې نه بعد زما یو داسې بیماري جوړه ده چې ډاکټرانو زه وختي جوابي کړې یمه د هغوی په نس کې زه یم مړه زه یې وجلې یمه خو تاسو هسې زورور یئ چې ما بیا ورولئ مرم پاتې کېږم نه د څه دپاره ما ورولئ خو ملګرو کو څه کولی شئ زما دپاره ما څه د هغه لیوني د لاس هر څه پراته دي بنګړي پراته دي هم کالي بنګړي پراته دي هم جامې هم کالي پراته دي زما د مرګ په ورځ به ما نه کړئ یو ناوې جوړه او چېرته چې ښخ دی د هغه خواته مې قبر جوړ کړئ بیا جنازه مې دې اوچته کړي څلور عاشقان بس یو اسویلی او یو دوه درې سلګۍ ووهلې لاړه له مړه شوه ارماني د دې دنیا لاړه څه په سلګو او څه په چغو په ژړا لاړه ای سمندره په شپږم لمبرسنګه کلي کې اوس دواړه ښخ دي او قبرونه یې یو ځای جوړ دي